السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو ورو حسن شاهد یو ځل بیا په پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګورو په نن ویډیو کې به تاسو لپاره د موبایل لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی د دې ټولو طریقه به تاسو ته ښایم چې ډیر زیات د کمال کیمرا اپلیکیشن دی. د دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډیر زیات زبردست تصویران وباسئ. که تاسو تصویر وباسئ تاسو تصویر مطلب په تیاره کې تاسو وباسئ یا یو داسې ځای وي چې هغه تاسو تصویر پکې صفا نه راځي نو بیا هم تاسو کولی شئ چې په دې کې خپل تصویر له دغه شان مختلف کلرونه بدل کړئ. څنګه تصویر هم چې صفا راځي نو هغه شان به تاسو بیا تصویران ایستلی شئ. د دې نه غیر تاسو دلته یو بلر آپشن چې کوم دی درکلی دی. که تاسو دا بلر آپشن په دغه کیمرا کې داسې آن کړئ په دې باندې داسې کلیک واخلئ نو بیا چې کله تاسو تصویر وباسئ نو هغه بالکل په فول بلر کې راځي لکه څنګه چې DSLR کیمرا تصویر وباسي. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښیم سټپ بای سټپ پې تاسو پوهه کوم. خو د دې نه مخکې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل د دې لپاره دغه کیمرا اپلیکیشن دی. د دغې لینک په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي. کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو تاسو چې کوم ویډیو ګوري د دغې ویډیو د پاسه به تاسو له موږ یو لینک درکړی او فیسبوک کې یا لاندې نو په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ سمپل دا به داسې اوپن کړئ. په دې کې نور هیڅ هم نشته. ډېر زیات سمپل انټرفیس دی. تاسو دلته سایډ ته یو آپشن درکړی د دې نه تاسو کولی شئ چې خپل موبایل باندې زومینګ چې کوم دی نو هغه وکړئ. تاسو ته ښکاري دا داسې پورته ځي. دلته تاسو له یو داسې پوینټ غونته کې درکړی نو دې نه تاسو زومینګ چې کوم دی کولی شئ. ډېر زیات زومینګ چې کوم دی تاسو دې نه کولی شئ. بل تاسو دلته یو بلر آپشن چې کوم دی په دې ځای کې درکړی تاسو ته ښکاري دې ځای تاسو کولی شئ چې بلر آن کړئ. یعنې کله چې تاسو تصویر وباسئ نو تاسو تصویر کې به صرف تاسو چې په کوم ځای کې ولاړ یو نو هغه به صفا وي او نور بیکګراوند چې کوم وي نو هغه به بالکل بلر وي لکه څنګه چې خلک په DSLR باندې تصویر وباسي. بل تاسو له بل آپشن د دې څخه درکړی دی نه تاسو کولی شئ چې د خپل ګیلري تصویران راوالئ او هغه ایډیټ کړئ. او له ټولو نه انټرسټینګ او زبردست آپشن چې کوم دی نو هغه تاسو له په دې ځای کې درکړی. د دې نه تاسو مختلف کلرونه چې کوم دی بدلولی شئ. تاسو ته ښکاري تاسو له مختلف دغه شان کلرونه درکلي تاسو کولی شئ چې خپل تصویر د دې په مدد سره ډېر زیات صفا او ښکلي تصویران تاسو د دې په مدد سره وباسئ. تاسو ته ښکاري دلته ډېر زیات آپشن چې کوم دی تاسو له درکلي دي او دغه مختلف فلټرز چې کوم دی تاسو سمپل په خپل تصویر باندې آن کولی شئ او ډېر زیات ښکلي تصویران چې کوم دی تاسو د دې په مدد سره ایستلی شئ. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی. ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې ډېر زیات زبردست تصویران په خپل موبایل کې وباسئ. نو خو ګمر ګور دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښ شوی ډېر لایک کړئ. چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپل دوکانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.